د حقارت او کمترۍ احساس کول د دې معنا لري چې تاسو تر اوسه د خپل ځان په قدر نه یې پوه شوي. که د بریا اراده مو ودرلوده، نیمه لار مو وهلې ده، که نه د ناکامۍ نیمه لار درته پاتې ده. خدای تعالی تر ټولو لویه مرسته هغه وخت کوي چې تاسې خپل ټول وس وکاروئ. کله چې نور خلک د خپلې بدمرغۍ سبب ګڼئ، د خپل ژوند د بدلون واک هم هغوی ته سپارئ. مه ناهیلي کیږئ. زیاتره بریاوې هله ترلاسه کیږي چې موږ ځان مات وبولو. په هر ځای کې ناکام، مات، شوم او بدبخته خلک پیدا کیږي، خو اړینه نه ده چې تاسې د هغوی په څیر شئ یا د هغوی په لاره لاړ شئ. وړتیا په دې زیاتیږي چې تاسې له ستونزو سره مخ شئ او هغه حل کړئ. دا مه وایه چې زه د خپل ژوند هدف ته ورسېدم. ځان ته ووایه چې تر اوسه مې هر څه کړي، دا د دې ثبوت دی چې تر دې ډېر ښه څه کولی شم. پیسې، اغیز او مقام د انسان د مغزو، اصولو، انرژۍ او استقامت پر وړاندې هیڅ هم نه دي. لوی شخصیتونه او لوی کاروبارونه په تدریجي ډول جوړیږي. له غریبو خلکو سره تر ټولو لویه مرسته دا ده چې ته د هغوی په ډله کې ورزیات نشې. تر ټولو بې ګټې کار په ښه او ګټوره طریقه د هغه کار کول دي چې باید هیڅ ونه شي. هر ځل چې له یو چا سره ناسم چلند کوئ، د ناسم چلند ظرفیت مو لا پسې قوي کیږي. له څه شي سره چې مینه لرئ، هغه ته باید ډیر زیات کار وکړئ. تاسې چې اوس څه کوئ، دا د راتلونکي لپاره چمتووالی دی. زیات زیار ایستل تاسې ته زیان نه اړوي، لا مو هوښیاروي. د ډیر څه ترلاسه کولو لپاره باید ډیر څه زده کړئ. د بریا ترلاسه کولو لپاره اړینه ده چې ستاسې د بریا لیوالتیا د ناکامۍ له ویرې زیاته وي. نابغه انسانان له موره نابغه نه زیږي. هغوی د زده کړو او تمرین په وسیله نبوغ ته رسیږي. موږ وخت نشو جوړولی، وخت په خپله جوړ دی. موږ یې یوازې ترتیبوو چې په هغه کې څه ترسره کړو او څه نه. که چانس په لاس درغی، څو چنده یې کړئ. ښایي تاسې ډیر ښه فکر او نظر ولرئ، خو که یې له نورو سره شریک نه کړئ، هیڅ به هم ترې جوړ نشي. تاسې هر هغه څه چې غواړئ نه یې شئ لرلی. هغه څه چې درته ارزښت لري، حتما یې ترلاسه کوئ. د انسانانو په توګه زموږ لویي دا نه ده چې نړۍ جوړه کړو، دا ده چې ځان جوړ کړو. بریالي خلک پر هغو کارونو اخته وي چې موخې ترلاسه کوي، او عادي خلک پر هغو کارونو لګیا وي چې فشار ختموي. هر څه ته چې ډیر پام کوئ، هماغه مو په ژوند کې وده کوي او زیاتیږي.
نن او سبا کول او کارونه ځنډول یوازې د وخت غلا نه ده، د عمر غلا هم ده. بریالي خلک کار نه پرېږدي او کار پرېښودونکي خلک نه بریالي کیږي. د هر کار کولو لپاره پوره وخت نشته، خو د مهمو کارونو کولو لپاره هر وخت پوره دی. مات شوی انسان هغه دی چې لوی تېروتنې یې کړې وي خو هیڅ یې نه وي ترې زده کړي. حرکت پر ځان باور زیاتوي او ځنډ چې هر ډول وي ویره پیدا کوي. که اقدام مو وکړ نو له ویره سره مو مبارزه وکړه، او که ځنډ مو وکړ ویره ته مو میدان پرېښود. کوم خلک چې تاسې په خپلې کمزورۍ قانع کوي د ځان دفاع ترې وکړئ. د دې خلکو نصیحتونه یوازې د دې په خاطر یاد ساتئ چې ناسم یې ثابت کړئ. نړۍ په بد حالت کې ده، خو تر څو چې موږ هر یو خپله برخه ښه ونه کړو هر څه به نور هم خراب شي.